سلامونه دوستانو الله دې وکړي چې روغ جوړ اوسېږئ دا ساحه چې تاسو ګورئ دا ټول منطقه آزاد ساحه ده چابهار منطقه آزاد یو بین المللي ساحه ده دلته تاسو دا ګورئ دا مستقل دی ټول مارکیټ دی دوشیه مارکیټ دی دې مارکیټ کې موږ دکان نیولی سرزمیني کې دا دې تاسو هم دا دکان وښودو موږ افتتاح کړی نه دی تازه فعاله وو د دې ابتدایي کارونه کوو ډیکوریشن ورته وهو ښکاري مکمل ښکاري ډېر لږ نه ده زه عادي دی هغه همداسې ودرېږه ځکه ګوره دا زیرزمیني زینه ده دغه ساحه چې تاسو ګورئ دا سپینه بیا موږ ته د لوحې لپاره کړې ده دلته موږ لوحه وهو همدلته لوحې راځئ ما سره تاسو نن زموږ دکان وګورئ یو غټه رختفروشي ده مردانه او زنانه رختفروشي ده دا د پښتنو ده دا غټه رختفروشي ده مکمل اخره پورې ډېر غټ ساحل تقریبا 10 متره ساحه به وي مربع حاجي داود نومېږي دا هم پښتانه دي کویټې نه دي زموږ دکان پکې دا دی دا زموږ دکان دی دویم دکاندار دی زموږ زیرزمینۍ کې دویم دکان دی دا دکان ما خیاطۍ لپاره نیولی دی انشاءالله 20 متره مربع دکان دی انشاءالله دا به موږ فعاله وو دې کې به خیاطۍ کار کوو زنانه مردانه واسکټونه کوټ شلوار به انشاءالله دلته موږ ګنډو انشاءالله کله چې دا دکان افتتاح شي لوحې پکې ولګو مکمل انشاءالله بیا به تاسو سره ویډیو شریکو بعض استادان په کار دي خیاطان تاسو د دې شرایطو لایق یاستئ نو موږ سره تماس کې شئ د کوټ شلوار استاد د زنانه دود ښه تکړه استاد دي او د ګلدود استاد دي او واسکټو هم ښه تکړه استاد دي رقم ډیزاین نه وایي موږ ته ضرورت دی نو هغه اشخاص چې واجد شرایط وي په دې هنر باندې پوهېږي نو موږ سره د اړیکه کې شي اول د ګلدود استاد یې ښه تکړه کوټ شلوار استاد دي زنانه دود دي واسکټ دود دي ښه تکړه استادان یې موږ سره د رابطه کې شي شرایط به خپل ووایي ورشي دلته موږ سره د کار وکړي